د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د تولیدي کارخونو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دغه صنعتي پارک د اسماعیل خیل و مندوزیو په ولسوالۍ کې د خوست ګردیز په لویه لار پر دې 400 جریبه ځمکه جوړیږي. د تولیدي کارخونو مالکین او د خوست اوسیدونکي وایي کلونه کیږي چې دوی سره د صنعتي پارک د توزیع ژمنه کیږي، خو ولې تر اوسه یې د احاطې، سړکونو او ویالو په څیر نور لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطې تولیدي کارخونې موجودې دي چې د ځای د نشتوالي له امله دا مهال د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. پارک صنعتي د صنعتکار لپاره اولین هغه د ستونزو د حل لپاره پارک صنعتي ده. اوس موږ چې په رایشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو، هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د رایشي نمرو ځمکو له سره موږ جنجالونه وي. د پارک صنعتي لپاره به موږ منظمه پانګونه وي او خطه کولی به شو چې موږ هغه پانګونه چې کړې مو د هغه په 1 په 2 او 3 بدله کړو.